دور بابا ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک په یوې خوا کې د موسی مینې سیمې په دې سمڅو کې له نږدې یوې پیړۍ راهیسې خلک ژوند کوي. د بازار خلکو لپاره دا د سمڅو کورونه ښایي لکه د لرغونو اثارو په څیر ښکاره شي، خو دغه سمڅې د همدې سیمې خلکو لپاره د استوګنې ځایونه دي. په دې سمڅه کې پراته کټونه او په ځمکه له قالینې نرم د غره بوټي چې دلته میشت خلک ورته مرغکۍ وایي هواري دي او ناسته ولاړه پرې کوي. د دغې سیمې سمڅمیشتي وایي نه یوازې دا چې دا سمڅه یې د میلمنو لپاره ځانګړې کړي، بلکې د دې ځای ځوانان او سپین ږیري هم همدې ځای ته راټولیږي او د زړه خواله سره کوي. دا زموږ پخوانۍ حجره ده، نیکه د وخت نه دې ځای کې موږ پراته یو او خیج وو او کوزګ وو، بس څه شی چې کاله کې پخ کړی دلته میلمه راشي دغه ځای کې پخورو، زموږ بل د ناستي ځای نه وي او دلته ټول دا خوار مذوب خلک پراته وي. د بازار په عصري ودانیو او کورونو کې د اوړي باید یخ پکۍ او د ژمي بخاري بلې شي ترڅو د ګرمۍ او یخنۍ سره مبارزه وشي، خو دلته بیا دا هر څه مفته او طبیعي دي. دغه سمڅې د ژمي ګرمي او په اوړي کې بیا یخې وي، که څه هم دوی په همدې ژوند خوښ دي، خو له حکومت ګیلمن دي چې د ښوونځیو، روغتیا او نورو برخو کې ورته له نږدې یوې پیړۍ راهیسې د اسانتیا برابرولو لپاره هیڅ نه دي شوي. دلته څنګه ماشومان ښوونځی دلته موجود نشته او دلته بس دغسې هغه ده چې حکومت ته ووایي چې دلته هغه نه رادرومي ما چې نه راځي بس څه به وکړو. کلیکونه هم دلته نشته، بر دور بابا کې شته، هغه نخیلو لاړ شو، دور بابا لاړ شو، هغلته هم بس دا شمګه ته نه راکول کېږي ځکه چې موږ لرې یو چا سره بلد نه یو، بس څوک چا نه راکوي، بس کلینیک هم دلته نشته، بس دغه تیارو ډاکټرانو له ځو ښې پړاخې رانه اخلي بس بېرته راځو. دا زموږ بیخي د حکومت ولې دومره شاته کړي یو، هر شي نه موږ شاته پاتې یو. موږ خو د حکومت نه د ستاسې نکاس راډیو لرې په اول قدم کې دا غواړو به دی چې موږ ته مکتبونه جوړ شي. موږ ته ګوره بیخي موږ ته اوس ګوره هغه ځای پورې دور بابا پورې چې موږ درومو، موږ ته مریض یي هغه ځای له درومو غریب خلک دي، هغه کلینیک له چې موږ درومو هلته لاړ شو موږ ته مشکل په لار کې. په ورته مهال د ننګرهار د کلیو او پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس امان الله میخیل سره مو دور بابا ولسوالۍ کې د سمڅمیشتو په تړاو خبرې وکړې. که څه هم نوموړی مشخصا د دور بابا ولسوالۍ موسی مینې کلي کې د کومو پروژو په لیکې دا څه نه وایي، خو زیاتوي یا د ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د اوبو رسونې او یو شمېر نورو اړتیا پوره کولو ترڅنګ جوماتونه، ښوونځي او استنادي دیوالونه جوړیږي. میخیل د موسی مینې کلي له خلکو غوښتنه کوي چې دوی سره د خپل کلي معلومات او هغه څه ته چې اړتیا لري شریک کړي ترڅو ورته د رسیدنې په پار خپلې هڅې وکړي. دور بابا ولسوالۍ سروې شوې ده او 400 کورنۍ هلته سروې شوي دي. دقیقا د موسی کلي په نام باندې ما سره فعلا لپاره معلومات نشته، خو مطمئن یم چې انشاءالله دا کلي به هم په دغه سروې کې شامل وي. ولې ما مخکې یادونه وکړه چې دلته جګړې تېرې شوي دي، وطن وران دی او په لنډ وخت کې د دې ټولو سروې او ضرورتونه نشي تشخیص دی. ولې هر هغه څوک چې موږ ته مراجعه کوي موږ د هغوی ستونزه اورو، د هغوی مشکلات تر وزارت مقام او ډونرانو پورې رسوو. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي شاوخوا 50 کورنۍ دلته میشتي او کرنیزه ځمکه نه لري. خلک یې مالداري او ځوانان یې د ننګرهار ولایت سربیره په نورو ولایتونو کې مزدوري کوي او د ژوند چارې پر مخ بیایي. دا د دور بابا ولسوالۍ اړوند موسی مینه ده. دلته میشت خلک وایي د ظاهر شاه له پاچاهي را وروړاندې دلته په دغه ځای کې میشتي. دوی وایي حکومت لا تر اوسه د دوی د ستونزو د حل لپاره هیڅ کوم اقدام نه دی کړی. جاوید رازمن، انعکاس راډیو تلویزیون، دور بابا ولسوالۍ.